سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. امید دی چې جوړ روغ به وایه. اوس راځو جیس کمپیرسن اپریټرونو ته چې په جاواسکرپټ کې کمپیرس اپریټرونه کوم اپریټرونه دي. کمپیرس اپریټر آر یوز ټو کمپیر ټو والیو. کمپیرس اپریټرونه چې دي دا دوه والیوګانې کمپیر کوي، دوه والیوګانې مقایسه کوي چې عموما د دې ریټرن چې دغه یا ټرو ده یا فالس ده. د مثال په ډول موږ دلته یو ایکس ډیفاین کړی ده په دې ځای کې، او دلته ټول دغه ایکس دلته په مختلفو طریقو په مختلفو اپریټرونو کمپیر کړی ده، مقایسه کړی یم ده چې اول دغه دوه اپریټرونه چې دي دا کمپیر د دې کوي چې آیا دا ایکس مساوي په اتو ده که نه. زه راځم دغه یو مثال پراکټیکل کاروم چې تاسو ته هم ښه واضح شي. په دې ځای کې دا نوټ پاډ زه ځان ته راخلم. په دې ځای کې زه دغه علیحده خلاصوم او دلته به هر یو مثال علیحده کار کو. د مثال په ډول دلته راغلی دي اول ایکس یې مقایسه کړی ده چې آیا ایکس مساوي په اتو ده که نه ده. نو دلته نتیجه چې دغه فالس راغلی ده، موږ که دا رن کړو دا نتیجه یې فالس ده. او بیا دلته راغلی دي ورته ویلي چې آیا ایکس مساوي په پنځو ده که نه. دلته موږ که پنځه ورکړو نو د دې نتیجه چې ده هغه ټرو راځي ځکه چې دا مساوي په پنځو ده. او په دې ځای کې بیا راغلی دي سټرینګ یې ورکړی ده چې ایکس مساوي آیا په پنځو سټرینګ ده که نه. دلته اتومات کوم سټرینګ چې ده دا په اتومات ډول کله چې کمپیر کیږي د لمبرو ته اوړي. نو دا هم نتیجه د دې ټرو ده. که موږ دا رن کړو په دې ځای کې نتیجه د دې ټرو راځي. او په دې ځای کې دغه درې اپریټرونه چې دي دلته موږ بیا پنځه ورکړي دي او د دې معنا دا ده چې آیا دا ایکس چې ده دا مساوي په پنځو ده او ټایپ یې هم نمبر ده که نه. نو په دې ځای کې که موږ دا درې اپریټرونه ورکړو په دې ځای کې او دلته د سټرینګ نه یې وباسو نو دلته موږ ته نتیجه بیا هم ټرو راکوي ځکه چې دا مساوي په پنځو هم ده او ټایپ یې چې ده هغه نمبر ده. نو دلته که موږ دا رن کړو بیا هم نتیجه د دې ټرو راځي. خو دلته موږ که سټرینګ ورکړو په دې ځای کې مثلا موږ ورته وایو چې آیا ایکس مساوي په پنځو ده، دلته موږ سټرینګ پنځه ورته لیکو نو دلته نتیجه فالس راځي ځکه چې مساوي په پنځو ده خو ټایپ یې سټرینګ نه ده، ټایپ یې نمبر ده. نو په دې ځای کې که موږ رن کړو دا ریټرن یې چې ده دا فالس راځي او دا ناټ ایکوال ده. موږ که ووایو چې آیا ایکس مساوي په اتو نه ده نو دلته وایي چې هو په اتو نه ده او نتیجه یې هم ټرو راځي. مثلا زه دلته راځم دلته دغه ناټ ایکوال ورکوم او بیا دلته ورته لیکم چې په اتو دې ریټرن چې ده هغه ټرو راځي ځکه دلته موږ ورته وایو چې آیا ایکس مساوي په اتو نه ده. نو کله چې دا رن کړو نتیجه یې ټرو راځي چې هو نه ده. او په دې ځای کې که موږ دغه اپریټرونه رن کړو دلته معنا دا ده چې آیا ایکس مساوي په پنځو نه ده او ټایپ یې هم نمبر نه ده. نو که ټایپ یې هم نمبر نه وي او مساوي په پنځو هم نه وي بیا نتیجه ټرو راځي. ادروایز دا چې ده د فالس راځي. مثلا زه دلته ورته راځم دلته یو بل اسایمنټ هم ورکوم اپریټر هم ورکوم او دلته ورته وایم چې دا پنځو. نو دلته باید نتیجه فالس راشي ځکه دا شرط چې ده دا کمپیر کوي او دا نتیجه د دې فالس راځي. نو دلته موږ ورته چې آیا ایکس مساوي په پنځو نه ده او ټایپ یې هم نمبر نه ده. دلته کله چې دا کمپیر کیږي چې ایکس مساوي په پنځو ده او ټایپ یې هم نمبر ده نو نتیجه چې دغه فالس راځي، ټرو نه راځي په دې ځای کې. او دلته چې کله موږ راځو ورته وایو چې آیا ایکس مساوي په پنځو نه ده او ټایپ یې هم فرق لري نو د دې نتیجه چې دغه ټرو راځي. ولې چې دلته صحیح ده ټایپ یې مساوي په سټرینګ ده، د دې سټرینګ ده خو مساوي په پنځو ده، مساوي په پنځو ده نو د دې نتیجه چې ده هغه ټرو راځي. دلته یو شرط تطبیق شوی نه ده. اوس که زه دلته ورته راشم او دلته پنځه ولیکم او دا بیا رن کړم د نتیجه چې دغه ټرو ده. او په دې ځای کې موږ ورته راځو چې آیا ایکس مساوي په اتو نه ده او ټایپ یې هم نمبر نه ده. نو په دې ځای کې یو شرط تطبیق کیږي او بل شرط نه کیږي نو نتیجه چې ده هغه ټرو راځي ځکه چې په صحیح ده مساوي په اتو نه ده خو ټایپ یې چې ده هغه نمبر ده. نو په دې ځای کې نتیجه چې ده هغه ټرو راځي. اوس که دلته زه ورته راشم او ورته ولیکم چې اته دا نتیجه ټرو راځي. او که زه دلته ورته ولیکم چې پنځه دا نتیجه بیا فالس راځي ځکه چې موږ ورته ویلي وو چې
آیا x مساوي په 5 نه ده او ټایپ هم نمبر نه ده، نو دلته وایي چې نه x مساوي په 5 ده او ټایپ هم نمبر ده، نو نتیجه چې دغه فالس راځي. امید ده چې په دغه باریکیانو تاسو لږ لږ پوه شئ. او وروسته بیا راځو ګریډر دین. آیا x مساوي د 8 نه ده؟ دلته که زه ورته راشم 8 ولیکم او دلته ورته ولیکم چې ګریډر دین یعنی لوی د 8 نه ده، نو ځکه دا کله رن کوم د نتیجه چې دغه فالس راځي ځکه x لوی د 8 نه ده. او که ورته ولیکم چې آیا x لیس دین 8 نه ده، نو نتیجه چې ده په دې ځای کې ټرو راځي ځکه x وړوکی د 8 نه ده، ځکه دا رن کوم په دې ځای کې نتیجه ټرو راځي. او په دې ځای کې ورته وایي چې آیا x لوی او مساوي په 8 ده، نو دلته که زه ګریټر دین ان مساوي ورکم چې آیا لوی او مساوي په 8 ده، نو نتیجه دلته فالس راځي ځکه چې نه مساوي په 8 ده او نه هم لوی د 8 نه ده، نو نتیجه چې د هغه فالس راځي. او که برعکس زه دلته ورته ولیکم چې آیا x وړوکی او مساوي په 8 ده، نو دلته شرط تطبیق کیږي چې و x وړوکی ده او ځکه دا رن کومه دا نتیجه چې دغه ټرو راځي. نو په دې اساس باندې دغه اپریټرونه موږ په مختلفو پروګرامینګ سټیټمنټونو کې کارولی شو. د مثال په ډول دغه اف کنډیشنونه دي، انشاءالله دا بیا وروسته وایو، دا ډېر مهم دي. دلته موږ په دې ځای کې شرط ورته تعیین کړی چې آیا ایج د 18 نه کم ده او که کم وي نو دغه ټکس دې ورته ولیکل شي، دغه ټکس دې ورته ولیکل شي چې ټو ینګ. نو په دې ځای کې بیا موږ شرطونه مختلفو ځایو کې دا کارولی شو او کمپیر کولی شو. کمپیر ډېر مهم بحث ده او په پروګرامینګ کې موږ ډېر دا کاروو. دلته ټول کمپیر کړي دي، دغه مثالونه تاسو بیا کولی شئ او وګورئ، په نورو ځایو کې هم کار کړل. مثلا دلته موږ ته چې ټکس 1 او ټکس 2 ده او دلته په ریزلټ کې ورته ویلي دي چې آیا ټکس 1 چې د هغه لیس دین یا وړوکی د 2 نه ده، نو که دلته وړوکی نتیجه دلته ټرو راځي او که وړوکی نه وي دلته نتیجه فالس راځي. چې اوس دلته ټرو راغلی ده ځکه ا چې ده د بي نه وړه ده او دلته موږ ورته ویلي چې is a less than b او په دې ځای کې موږ ریزلټ کانکونیټ کړی ده، په دې ځای کې نتیجه چې ده هغه ټرو راغلی ده. نو دا موږ په مختلفو ځایو کې حتی په سټرینګ کې هم کمپیر کولی شو، نه په تنها په نمبرو کې، موږ په سټرینګ کې هم کمپیر کولی شو. په مختلفو ځایونو کې موږ دغه کمپیریسن اپریټرونه کارولی شو. دغه ځینې کمپیر ولیوګانې چې دي په سټرینګ کې دي او تاسې کولی شئ چې په دغه سټرینګ کې هم کار کوئ. یوه ډېره مهمه خبر که موږ یو عدد د یوه سټرینګ سره کمپیر کړو، د یو داسې سټرینګ سره چې هغه لمبر نه وي، اکثره وخت دلته موږ یو لمبر لیکو په سټرینګ کې، نو دا جاواسکرپټ چې ده دغه نتیجه فالس راولي ځکه دا چې دا ناټ ا نمبر. په جاواسکرپټ کې کله چې تاسې دغه وینئ دا په دې معنا ده چې ناټ ا نمبر، یعنې دا یو لمبر نه ده. اوس که په دې ځای کې نمبر وي اکثره وخت اتومات جاواسکرپټ هغه لمبر ته کنورټ کوي که سټرینګ هم وي، خو کله چې یو سټرینګ وي یو ټکس وي هغه نو عدد ته نه کمپیر کیږي او دلته نتیجه چې ده د هغې فالس راځي. مثلا موږ دلته راغلي یو دغه دوه هم د دې نیم سره کمپیر کړي دي چې آیا دغه دوه لوی له دغه نوم نه دي که نه، نو د دې نتیجه چې ده فالس راغلی ځکه چې جان چې دغه یو نمبر نه ده. اوس که دلته موږ یو لمبر ورکو جاواسکرپټ کولی شي چې هغه په اتومات ډول هغه لمبر ته واړوي، خو کله چې یو ټکس ورکوو چې د هغې بیخي لمبر نه وي نو د دې نتیجه عموما چې دغه فالس راځي. دلته یو مثال کار کړی ده ډېر مهم ده، خو زه نه غواړم چې تاسې ډېر کنفیوز شئ ځکه اف چې ده دا یو علیحده بحث ده. اف کنډیشنونه موږ علیحده پارټ کې وایو چې دلته یو وړوکی مثال کار کړی ده. زه نه غواړم ډېر کنفیوز شئ. دلته یو فنکشن خلاص کړی ده، په فنکشن کې ورته ویلي دي چې لیټ یو وریبل یې جوړ کړی ده ووټیبل، یو ووټ چې ووټ ورکوي، او په دې ځای کې یو بل وریبل خلاص کړی ده چې ایج ده او دا نمبر ده. دا ډاکومنټ ته راغلی ده د دغه نه والیو اخلي، د دغه ډاکومنټ نه. کله چې موږ دلته په دغه ځای کې یو والیو ولیکو دغه والیو دلته راخلي. موږ مخکې په دې باندې وغږېدو چې موږ کله په HTML کې یو الیمنټ ټارګټ کوو، د ګیټ الیمنټ بای آی ډي په نوم ټارګټ کوو، د هغې والیو چې کله راخلو هغه ډاټ والیو پراپرټي ورکوو. نو دلته که کوم یوزر راځي او دلته یو والیو ټایپ کوي دا په دې معنا ده چې دغه ایج کې به ذخیره کیږي. او بیا دلته موږ یو کنډیشن ورکړی ده چې که دا is a not a number، که دا نمبر نه وي، مثلا یو یوزر راځي دلته ټایپ کوي چې علي، نو دا نمبر نه ده، نو په دې ځای کې موږ اف کنډیشن ده، کنډیشن شرط ته وایي. نو دلته موږ په کنډیشن کې ورته لیکلي دي چې آیا ایج
که نمبر نه وي نو بیا موږ ته څه پرینټ که د ووټ مساوي په څه که دلته موږ ورته لیکلی چې input is not a number یعنی کله چې یو یوزر راځي دلته د نمبر په ځای یو نوم یو سټرینګ ډیفاین کوي علي احمد یې هر څه نو دلته په دغه ووټ چې ده دغه دا مساوي کیږي input is not a number او که دا نمبر وي دا ووټ موږ مساوي په دې کړی ده چې دلته یو بل شرط ورته ایښی ده چې که وړوکی دغه ایج چې ده وړوکی د 18 نه وي نو دا ورته ولیکه چې too young یعنی دا ډیر ینګ ده تر اوسه او که نه مستقیم اولد انف یعنی موږ ورته وایو چې دغه نمبر چې ده دغه ایج چې ده دا صحیح ده او دا وټیبل ده او په دې ځای کې موږ پرینټ کړي دي نو دلته موږ راځو که سټرینګ ورته ولیکو په دې ځای کې ټرای کو نو موږ ته به وایي چې دا نمبر نه ده په دې ځای کې ګوره input is not a number خو که موږ راشو مثلا 14 ورته ولیکو په دې ځای کې موږ ته ولیکي چې دغه too young یعنی دا د ووټ دپاره د رایګیري دپاره مناسب نه ده ځکه دغه 18 نه چې کم یې هغه ینګ ډېر ینګ دلته موږ ته لیکلي دي چې too young to vote دا ډېر ینګ ده او که د 18 نه زیات مثلا دلته ورته ولیکو چې شلي دا بیا وایي چې old enough to vote دغه اولد چې ده دا د دې دپاره مناسب ده یا انف ده نو امید دی چې تاسو په دې کنډیشن کې دغه اف یو نوې موضوع ده په دې کې کنفیوز نه شئ په دې په وروسته انشاءالله غږیږو خو صرف دلته یو مثال راوړی ده ما هم تاسو ته کار کو او دا مثالونه تاسو یې پریکټس کولی شئ په دې ځای کې په کنډیشنو باندې هم بحث کړی ده چې زه نه غواړم دا یوه علیحده ویډیو جوړه کړم ځکه کنډیشن موږ وروسته هم وایو او مختلف نوع کنډیشن دي اف ده اف ایلس ده اف ایلس ده او سویچ ده ټرنري دي دا ټول انشاءالله سټیپ بای سټیپ موږ هر یو وایي چې څرنګه کار کوي او څرنګه یې موږ استعمال کوو نو په آخري مثال کې امید دی چې تاسو یې کنفیوز شوي نه یاست بیا هم که کومه پوښتنه کوم سوال درته خلق کېږي انشاءالله زه په خدمت کې یم مننه